बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी زما ګران خوږه ملګرو نن لګ بار هم خو تاسو ته لګ ډېر امپورټنت نیوز نن په گردش کې دي درې ډېر اهم سبجیکټو چې ما تاسو سره مخامخ راشم ډېر ضروری دي یو خو تاسو وګورئ هم صادق خان چې 13 ورځې کوم دا خبره کړې ده خاص کر د افغان حواله سره غوړم بیزل دومره سخت خبر کړی تاسو دا پکچر کې ګورئ هم ولته موجود وو صادق خان سره موږ په دې صورتحال باندې ډېر زیات غب شپ هم لګولې په دې باندې راځو چې اخر دغه نوبت ولې راغله چې دومره سخت خبرو کې دویم چې کم نن په افغانستان کې ډېره غټه مهمه غونډه په دې حواله سره شوې ده او په دې کې ډېر چې کم د افغانستان خاص په دې حواله سره چې پاکستان دومره یا صادق خان چې کوم خبره کړې ده په دې باندې سخت کړې ده او سره د افغان کډوالو په حواله سره لومبي ځل افغان حکومت سټینډ اخسته دي لکه دغه موږ باکسر کې ساتلا چې د کم بهرني ملکونو کې افغانان دي دغه باندې طالبان حکومت یا افغان حکومت اکشن ناخلی یا هغه سردرد نه لري خو پړمبي ځل دومره سخت سټانس چې کم افغان حکومت اخسته دي نن په هغه کې او باقاعده پاکستان ته یو قسم جوابي حمله جواب ورکړی دی افغان په حواله سره هغه پاکستان ته څه خبرداري ورکړي چې په دې ولسو کې دا ډېر مهم هغه د ما سره اوسې چې په دې باندې صورتحال باندې خبرو کو دریم چې کم هغه د امریکا وزیر خارجه پاکستان وزیر خارجه ته ډایرکټ فون لیکه باندې فون کړی دی او پاکستان او امریکا افغانستان نه څه غواړي او په خپل کې څه باندې خبرو اتفاق شوی دی لومبه برازو چې کوم صادق خان تاسو ما سره کلی شي تاسو سره شیر کوم پکچر ویني هم صادق خان مونږ ته موجود وو 13 ورځ چې هغه یو تقریب د خاص کار د خیبر پختونخوا په حواله سره د سکیورټي په حواله سره هغه کې هغه سپیچ کې خپل په افغانستان باندې چې کم ټکونه ولګول یا ټکونه وکړل یو خو هغه واحد مسله ظاهر کړه چې ټي ټي پی موږ افغان حکومت سره غټه مسله ده دویمه چې کوم هغه وکړه چې موږ دا نه غواړو چې هغه د هغه مړه کي یا د خلاف اپریشن وکړي څه وکړي خو هغې نه د حاصله واخلي هغې د پاکستان حدود ته نه پرېږدي او دغه شانتې دغه وکړي خو که چیرې دغه شانتې نه کوي نو هغه بیا سخت الفاظونه هم استعمال کړل یو خو پړمبي ځل صادق خان چې کوم دی دغه شانتې سټیټمنټ راتلل کني هغه ډېر دیمي سړی دی ډېر نرم پښتو ډېر هغه سره کې موږ سره نیمه ګنټه سیشن کې دغه باندې گفتگو زما ذاتي طور باندې چې کوم صادق خان سره وو یو خو هغه حواله سره دا و چې افغانستان ته ډېر نرمۍ سره هغې وایي چې موږ ډېر کوشش کوو خو افغانستان ولې د ټي ټي پي په معامله باندې نه کېږي نور موږ افغانستان سره نورې وړې مسلې دي خو غټه مسله همدغه ده چې دې وجې نه دا ټول سچویشن جوړ شوی دی بل هغه د هغه دې وجې نه دا هم ظاهره کړه چې د افغان مهاجرینو پالیسي یا نور پالیسي نو یقینا چې دا بیا دې باندې سختېږي او افغانستان سره هغه چې کوم خبرو کې هغه وکړه نوره هم سختي یعنې مزید څه کېدلی شي هغه باندې هم هغه خبرې وکړي خو نن چې افغانستان کې چې کومه غونډه شوې ده چې هغه کې وزیر اعظم یا دغه شانتي چې کومه غو د دران دي او ټول په دغه باندې مشترکه یو بیانیه هم راغله پاکستان ته یو جواب هم راغلو پړمبي ځل هغه د افغانانو چې کوم مهاجرین دي دغه په حق کې پاکستان ته دغه دړکه ورکا چې تاسو داسې صورت کې مهاجرین چې اول ته کې جیدادونه دي هلته کاروبارونه دي دورغه دي تاسو نشو ویستلی زبردستی به اوس نه کوئ بل هغو د اسلام حواله ورکړه چې اسلام کې هم داسې نه دي چې یو مسلمان ته بل مسلمان دغه شانتي عملیات وکړي هغې ته زبردستی وکړي دریم هغه د ګاونډي هیواد او د پښتو هغه حواله هم ورته ورکړه چې په دغه شانتي ګاونډي هیوادونو کې او بیا خاص کر زموږ پاکستان افغانستان چې کوم پښتنو ریلیشن دی په دغه صورت کې دغه شانتي زبردستی د هغو ویستلو هغو جیدادونه داسې پرېښودل دا ناممکنه خبره ده نو یو خو په دې حوالې سره وایي که داسې عملیات وشو نو افغانستان بیا وایي د دې نتایج به ډېر سخت دي لکه یو قسم دمکي پاکستان ته هم په دې حوالې سره وکړه چې افغان مهاجرینو سره په دغه باندې تاسو سختی مکوي نو دغه کوم لوبې لباب اوس خو ډېر خبرې دي خو لوبې لباب چې کوم پاکستان ته هغه جواب ورکړ بل د ټي ټي پي په حوالې سره هغې سخت موقف یا سخت خبره مخې ته نه ده راغلي خو د هغې مهاجرینو په حوالې سره پاکستان باندې سخت هغه ولګولو ورسره
په دې حوالې سره چې کوم غنل چې مذاکرات پوشي خدا صادق خان خبرونه پته ولګی دا چې مذاکراتو کې لکه کوم لسم تاریخ تمل هغه شانته خوندې نه دی کړی نو ځکه دا خبرې یو بل سره کمی طرف ته روانې شوي دي. اوس الله دې خیر وکړي خو غټه خبره پکې د افغان حکومت په لومبي ځل افغان مهاجرین په حق کې دومره سخته خبره او پاکستان ته د ډکا ورکول دا یقینا چې دی بنې ډیبیټیبل خبره ده او د مخکې څه کېږي پاکستان څه کېږي دغه باندې ډېره کېږي. اوس راځو دریم ټاپک ته چې امریکا وزیر خارجه تیر ورځ شپې پاکستان وزیر خارجه اسحاق ډار ته ټلیفون کړی دی. په ټلیفون کې نورې خبرې دي خو خاص خبره د افغانستان په حوالې سره چې هغه کړې ده چې هغه باندې یو غوټې ټي پي په حوالې سره خدشات ظاهر کړي دي. بل دغه ده چې هلته نه حاصله چې کوم استعمالیږي هغه باندې پاکستان هم چاهتي چې کوم د امریکا اصله پاتې شوې ده هغه اصله چې کومه ده هغه ټي ټي پي استعمالي او پاکستان کې هغه استعمالیږي او پاکستان کې ورانکاري نه کوي. نو په دې باندې مشترکه عمل باندې اتفاق شوی دی او افغانستان نه دغه اصله چې کوم اربونو ډالرو یادوي هغه اصله واپس اخیستو باندې پاکستان هم ورسره ملاتړ کړی دی او دغه هم اوس د ځکه صورتحال ټرینګل جوړ شوی دی چې امریکا پاکستان سره دی یا افغانستان سره دی. تاسو به خبرونه دي هم لګوي چې طالبانو سره هم هغې چې کوم تګ راتګ سلسله وه هغې آغاز کړی خو بیا هم پکې څه خنډ راغلی دی. اوس پاکستان نه امریکا څه غواړي او پاکستان په دې وخت کې خپل مشکل کې ګیر دی. نو دغه یو پیچیده صورتحال په داسې صورتحال کې چې یو طرف ته د افغان پالیسي افغان واپسي باندې هغه روان دی بل طرف ته دغه شانتې خبرونه چې کم دي دا نور تو ترخواله یا نور مشکل چې کم دي دا به اخر کم طرف ته ځي. خو بهرحال مې چې دې باندې تاسو ته زه رڼا واچوم خاص کر د افغان مهاجرینو دپاره د افغان ګورنمنټ اواز چې کم دی د دې به اوس څه نتیجه راوځي دا به لنډو ورځو کې پته لګي. مې تاسو سره دا شیر کما او ډېره مننه که تاسو ویلاګ خوښ شوي نو سبسکرایب چا نه وي کړی نو سبسکرایب کوئ لایک کمنټس ضروري دي چې تاسو کمنټ نه هم خبر شم چېرته چې وایي ښاد او آباد اوسئ.